بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزتمندو، تاسو ګورئ زلمی نیوز. زه یم ستاسو کوربه فرمان علي. عزتمندو، زمونږ په دې ملک کې خو هسې سختې روانې دي او خلک یې برداشت کوي، که چېرته کرونا ده که چېرته داسې نورې سختې دي، ګراني ده، اوس پټرول هم شارټ دي، په هغې خو خبرې کول نه غواړم. خو بل طرف ته په بار ملکونو کې عزتمندو دې وطن نه چې کوم مسافر تلي نو په هغوی ډېرې زیاتې سختې تېرېږي. خاص کر په سعودي عرب کې د هغوی د سفارتخانې کوم مشر چې دی هغه هغوی سره په سمه خوله خبرې نه کوي، نه ورله رنګ چوتوي. د هغوی چې کوم مړي هغه همدغه شانتې پراته وي عزتمندو، په هغې ډېره زیاته سخته ده، ډېرې زیاتې سختې پرې تېرېږي. او بل طرف ته په هغې کې د کرونا مریضان هم ډېر زیات دي. کرونا مرض وبا هم په هغې کې خوره شوې ده او د هغوی د سره څوک تپوس کول نه غواړي. دلته په پاکستان کې بله ورځ د پېښور پریس کلب مخامخ احتجاج وشو. پته نه لګي چې هغې به هم څه رنګ راوړی که نه. د هغوی چې خاص کل کومې سترګې دي چا نه توقع ده، نو چا باندې یقین ساتي چې موږ به دوی بچ کوي. نو هغه عزتمندو پی ټی آی حکومت دی چې تبدیلۍ په نوم باندې راغلی او ټولو مسافرو هغوی له اوټ ورکړی او ښه د زړه نه یې ورکړی. او عزتمندو اوس هغه حکومت دی، هماغه مسافر دي چې هغوی د هغه ځای نه راغلي، د جاز ټکټونه یې اخیستي وو په 50,000 او په 40,000 په 60,000 یې د جاز ټکټونه اخیستي وو، دلته راغلي د پی ټي آی د اوټ اچولو لپاره. خو هغه پی ټي آی حکومت دی چې د هغوی اوس تپوس نه کوي او تر اوسه پورې تپوس ولې ونه کړو. هغلته مړي پراته وي عزتمندو، هغه ته په مردهخانې ته وړي هم نه، هغوی سره په هغه دیرو کې پراته وي، پیسې ورله راغونډوي، واورې وتږدي، څوک ورله څه کوي. ډېرو خلکو پرې اوازونه چوت کړل، ما هم پرې یو 2 منټه ویډیو عزتمندو ما ویل چې زه هم بیا 2 منټه ویډیو جوړه کړم. او دغه دي بس زموږ د ټولو دغه یو اواز دی چې مسافرو سره دی احسان وشي، هغوی ته دې خپل حق ورکړي. بس عزتمندو دغه یو څو خبرې مې سره کولې. د لوی الله په امان.